شیطان بخاندي خو انسان او پرشتي جاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي شیطان بخاندي خو انسان او پرشتي جاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي ستا په ماتم کې. بینندگان محترم تلویزیون ملی، قسمی که در تصویر اینجا میبینین اینجا قریه سیاآب ولسوالی زندهجان هرات میباشه که 300 تا جنازه تازه از قلوردی الفاروق اینجا آورده شده تا ای که به خاک سپرده شده و همچنان کمیسیون ویژه رسیدگی به زلزله زدگان هم عملا کار خود شروع کرده و در قریجات مختلف سفر داشته و بررسی های داشته تا ای که بتونه از نزدیک نیازمندی ها و احتیاجات زلزله زدگان بررسی کنه. د کلی زړه چاودلی ماتې دروازې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بوره دې ژاړي شیطان بخاندي خو انسان او پرشتي ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي د ژوندون متن اوښکې په سلګو لولم د ژوندون متن اوښکې په سلګو لولم لفظنا مات کلمې کولف دي او جملې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي شیطان بخاندي خو انسان او پرشتي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبر یاست 13 ورځ په کابل کې په ارګماڼۍ کې د محترم رئیس الوزرا لخوا عاجله غونډه راوغوښتل شوله. په دې کې د ریاست الوزرا مرستیالان همداراز ډېر وزیران موجود وو او په غونډه کې فیصله وشوله چې یو مستقل کمیسیون د زلزله ځپلو لپاره معلوم شو او د دې کمیسیون په راس کې جناب مولوي صاحب الحاج مولوي صاحب شرف الدین وجود لري. دغه تر سرپرستي لاندې او په دې کې ډېر وزارتونه هم داسې په دې کمیسیون کې ورسره شته. چون موږ د ریاست الوزرا د حکم مطابق عاجل سفر وکړ، هرات راغلو او نن دا دغه منطقه چې د زندهجان ولسوالۍ مربوطه نایب رفیع نومیږي، تاسې وینئ دلته مولوي صاحب او د کمیسیون ټول غړي راغلي دي، په ساحه باندې ګرځي. اوس د دې تاسې کوم وینئ دلته په دې کلي کې مړي دي، شهیدان دي، هغه پټ پاتې دي، کوشش روان ده چې هغه راوایستل شي. باید یو یادونه وکړم دا کوم امکاناتو باندې چې کار روان ده دا ټول د اسلامي امارت امکانات دي. په دې کې د اسلامي امارت ټول ارګانونه بالخصوص دفاع ملي او د کمیسیون په چوکاټ کې چې کوم ملګري وو هغه اخته دي. جناب والي صاحب هم دلته خپله یي او دا کار نږدې نه څاري. نو انشاءالله ډېر زر ده چې دغه مشکلات رفع شي او دغه کوم مړي چې پاتې دي دا راوایستل شي او پروګرام دا ده چې د خلکو ته هر قسمه سهولیات ورکړل شي، دلته کامپونه ورته جوړ شي، همداراز د دې لپاره د کورونو رغول وشي. واقعا چې اسلامي امارت مشرتابه دې ته متوجه دي چې د قوي کمیسیون یې جوړ کړي. د دې دا معنا ده چې دغه ولس چې کومه غمیزه دلته هرات کې پیښ شوې ده د دې په هکله باندې هغسې اقدامات وکړي چې هم شفاف وي، هم واضح وي او هم هغه کومکونه چې د هر طرف سوي هغه په شفافه طور د خلکو ته ورسیږي او هم د دوی هغه شهیدانو د هغو غم وخوړل سي او هم د ورثو غم یې وخوړل سي. هم یې د ځای د جوړولو په اړه باندې بیا تصمیم ښه قوي تصمیم ونیول سي.
نو په ټولو پروګرامونو باندې خبره سوې لکه مخکې چې خبره وسوه چې پرون مجلس سوی برای هم سوی دی خپل کمیټې ورته ټاکل سوي دي چې توزیع کمیټې هم جوړه سوې ده او هغه مالي اداري کمیټې جوړه سوې چې دا کار شفاف مخته یوسي او هغه مرستې چې د نورو ځایو څخه خیریه بنسټونو کې تجاران څوک یې کوي که د وزارتونو څخه کېږي هغه په شفافه ډول باندې څنګه کنټرول سي او څنګه خپلو ځایو ته ورسول سي دا کمیټې جوړې سوي دي د کلي زړه چاودلی ماتې دروازې ژاړي چه میپرسم از من 8 تا شهید دارم 4 تا تپی دارم هم برادران خونه 20 تا داره حال مر میبینم از خدا از شما میرامن کنه دیگه ما خدا کمک باید دیگه حال مر میبینم حال مر میبینم نمیتونم برادران امرو سرمون سباب سرشمونه سباب سرشمونه روز آتش بری به سرمون لم دادتی آتش خود من تپی بودم من از زیر کلوخا کشتی برادران ملا غیری هم بودم برادر قرآن شریف هم از زیر غمالدم از زیر چیا کشید د ژوندون متن اوښکې په سلګیو لولم لفظونه مات کلمې کولف دي او جملې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بوره دې ژاړي شیطان بخاندي خو انسان او فرشتې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بوره دې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بوره دې ژاړي د سپینې تورې ماشومان د افغانستان اسلامي امارت د متضرر شوي یعنی کم خلک متضرر شوي دي د ژغورلو لپاره ټوله شته امکانات په کار اچولي دي او ټول اړوند وزارتونه او ادارې پر دې لګیا دي چې دوی ته عاجلې مرستې ورسوي او موږ ولیدل رسولي هم وه د سرپناه ځایونه ورته جوړ کړي دا خو مکلتي وه لکه شیامه مسد یا بل د ترپال یا دا شیان وه انشاءالله د افغانستان اسلامی امارت وجه ژمن دی تشکر خاص داره از صمیم قلب تشکر میکنیم از مردم عزتمند هرات هم از تاجر و کارگر و کسبکار و پیرمرد و زن و مرد که این مردم به نحوی با ما همکاری کردند که ما ثقلت کار را نفهمیدیم هزاران هزار انسان در تشییع جنایز این شهدا با ما همکاری کردند تمام تجار سرمایه‌دارهای ما از داخل و خارج تماس گرفتند ارتباط گرفتند نان بردند آب بردند کمپل بردند کوشش کردند قسمت عظیمی از مشکلات را به دوش گرفتند ما وقتی که حضور پرشور مردم متدین خود را در ولایت هرات یا در باغ اسلامی می دیدیم و همچنین حضور پرشور مردم خود را در قرا و قصبات که به دنبال اموات و شهدا می گردند و یا در مرحله دفن و کفن شهدا همکاری می کنند چقدر خوشحال می شدیم وقتی که اطلاع پیدا می کنیم و می بینیم به چشم سر که مردم کمر بسته بیل به دست با موتورسیکل و رخشه و سه چرخه و حتی پیاده روان است که میگویم میریم شهدا را دفن میکنیم این باری مصیبت و باری مشکلات و باری رنج ها از شانه ما بالا میشه وقتی که میبینیم تاجر ما خیر ما زنگ میزنه که کدام گوشه کار را بگیریم با کدام قسمت ما کمک را منتقل کنیم فقط برای ما کوردینات بدید و نشانی بدهید بار مشکلات و غم ها از ما به این سبب کم می شود که یک ملت عظیم یک ملت با درک یک ملت با فرهنگ و یک ملت با دین را در کنار خود داریم دیموږ ټول خدمتي ټیمونه الته د امارت اسلامي ټول ارګانونه د پیښې په ځای کې مصروفه دي او موږ نهایي کوشش وکړو چې ټول ولسونو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وکړو
یقینا ډېره دردونکې پیښه وه چې دلته موږ ډېر زیات ځاني تلفات درلودل او همدارقنته زیات موږ زخمیان مو درلودلو. یو تعداد اوس هم د موږ سره په شفاخانه کې داخل بستر دي چې هغوی عملیاتونو ته ضرورت درلوده، د هغوی مکمل عملیاتونه شوي دي او همدارقنته یو تعداد د هغه مریضان یا زخمیان چې د هغوی تداوي شوي ده هغه د خپل وخت په مطابق باندې ډیسچارج شوي دي او دوی خپل اوس هلته انتظام دوی ته مکمل د خیمو د کیمپو نیول شوی ده چې هلته دوی ځای په ځای شوي دي. شیطان بخاندي خو انسان او فرشتي ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا ادې ژاړي ستا په ماتم کې. فقط کسی به شهر بوده یا به جای بوده به روسی بوده به شهر بوده و زنده مونده دیگه هیچ کس نبود. شیطان بخاندي خو انسان او فرشتي ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا ادې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا ادې ژاړي. پر خوب ولیکلې راغله زلزله د مرګي پر خوب ولیکلې راغله زلزله د مرګي ګړنګ ته ویشي غورځېدلې زنګې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا ادې ژاړي. شیطان بخاندي خو انسان او فرشتي ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا ادې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا ادې ژاړي. از امور لحظات اول مردم، سکتور خصوصی، تاجرها، مسئولین همگی بسیج شدن برای کمک برای از این مناطق آسیب دیده و همون چیزی که در حد توان داشتن مردم دریغ نکردن. متشبثین سکتور خصوصی بسیج شدن، کمک‌های را جمع‌آوری کردن از غذای گرم تا به رسیدگی به شفاخانه. مراکز CE ما و شما خدمات بسیار جدی ارائه کردن. مسئولین هم دیروز هم که شاهد متاسفانه شاهد تدفین شهدای بودیم، زخمیات به شفاخانه های انتقال داده شده، اما آسیب های زلزله خیلی جدیه، خیلی زیاده. حتی قریه ها و قصباتی که به اطراف این مرکز زلزله بودن اونا اگر تلفات جانی ندارن، زخمی ندارن، شهید ندارن، خانه ها از اینا واقعا آسیب دیده. خانه ها از اینا در شب نزدیک زمستان در حال تخریبه. برای کمک نیاز خیلی جدیه. باید برنامه‌های زیربنایی برای کمک به آسیب دیده ها و برای اطراف و قریه ها و قصباتی که از اثر زلزله آسیب دیدن باید صورت بگیره. د دې زلزلې سره د ترکیه هلال احمر ترکیه کومک کړی دی او ډنمارک کومک کړی دی، چین کړی دی، جاپان کړی دی او سره صلیب کړی دی. دا خو هغه حکومتونه دي چې کومکونه یې کړي دي. د نورو خلکو بیا تعهدونه کړي دي او ناروې کومک راورسېدی او داخلي تجارانو زیات کومکونه کړي دي. په هر ولایت کومکونه کېږي، راجمع کېږي، خو هغو نه کومک نه دی کړی لکه چې دلته څونه تاوانونه رسېدلي دي. کومکونو ته ضرورت زیات شته او موږ هیله کوو چې مملکتونه زیات کومکونه وکړي. د کلي زړه چاودلی ماتې دروازې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بوره ادې ژاړي. شیطان بخاندي خو انسان او فرشتې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بوره ادې ژاړي.
حدود تقریبا 11 موتر کلان مازدا مواد غیر غذایی آوردیم و حدود 2 موتر هم مواد غذایی که شامل 10,000 نان گرم، 5,000 بساب خامه، 5,000 مربا ما امروز بساب توزیع دادیم. در ضمن حدود 2,000 مواد کمکی کشور ترکیه که در این قریاجات ما تقسیم کردیم، شامل 10 مواد غذایی است که شامل بره، مربا، همین مواد غذایی است که ما اینا رو به کل همین قریات توزیع دادیم. شیطان بخاندي خو انسان او پرشتي جاړي ستپ ماتم کی اچی دولت کمک کنه هم برای ما خونه جا اول همین زمستون آمده، همه خورد ریزه ما همه لغه خونکی میماره. دس پینی توری ما شمان رات و خندویم، دس پینی توری ما شمان رات و خندویم. خدایا د دې وطن غریبي ورځې شپې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي. شیطان بخاندي خو انسان او پرشتي ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې کلیز ډچاو دلای ماتی دروازه بریم پوری غونډې ټوله هدیرو ونیوم د کلیز ډچاو دلای ماتی دروازه ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورې ژاړي. شیطان قلیم و کلن اواره ایت که خونه و لیک ستاده از پایی و از سب خونه درکینیه اونا خلاصه. خاندي خو انسان او پرشتي ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا محمولایی که امروز شما شاهد هستیم در حضور رسانه ها با حضور مسئولین محترم به ولسوالی رباسنگی از طریق بندر به ولسوالی رباسنگی و همچنین انشاءالله رحمان به اداره محلی ولایت هرات تسلیم داده میشه از طرف کشور دوست ترکمنستان و زلزله زدگان اخیر ولایت هرات به خاطر همکاری با اونا انشاءالله رحمان کردیم. واقعا یک زیان بسیار بزرگ هموطنان ما و شما دیدن، نیاز به کمک بسیار زیاد دارند. جای داره که ما از کشور دوست و همسایه خود ترکمنستان تشکری کنیم بابت کمک‌هایی که امروز 3 معمول کمک وارد افغانستان شد از جانب کشور دوست ترکمنستان. واقعا نیاز زیاد است. ما می‌خوایم از کشورهای دوست و همسایه که بیشتر کمک بکنن، بیشتر توجه بکنن. خرابی به سطح بالای زلزله واقعا خسارات زیادی به هموطنان ما و شما رسانده. در قسمت نیاز مبرم 40 سال میشه به وطن جنگ و ایرانیه و ملت ما همیشه نیازمند به کمک‌های بیرونی بسیار وابسته بودن. متاسفانه این زلزله اخیری که در هرات شده این نیازمندی مردم بیشتر و بیشتر کرده، به خصوص در به طرف فصل سرما میریم که مردم خانه و کاشان خود از دست دادن. ستا په ماتم کې
د وطن بورا د زلزله سوې ده، د خلکو کورونه تخریب سوي دي، دیوالونه تخریب سوي، کوټې تخریب سوي دي. نو خلک سرپناه شی نه لري، بیرون یخ دی و خیمې و شی غواړي و. ژوندون متن اوشکې اوشکې په سلګیو لولم. بینندگان محترم تلویزیون ملی، قسمی که شما در تصویر میبینید ما اینجا در ساحه قریه روباسنگی اولیا آمدیم و شاهدی هستیم که بعض خانه ها از اثر زلزله امصبح قسما تخریب شده و بعض خانه ها به صورت کلی تخریب شده، اما خوشبختانه تلفاتی در پی نداشته. د ژوندون متن اوشکې اوشکې په سلګیو لولم، لفظونه مات کلي. دیگه خانه‌های شیشتن ما همه تخریب شده و ابی خانه‌های فرض مثال قشادان و گودون و حساب کتاب ما همه تخریب شده. بفهمیدی؟ دیگه دای دوال ما همه تخریب شده. همه غریب ما تقریبا 700-800 خونه، تقریبا 1000 نفر زندگی میکنه. همه دیوالا و خونه های ما هم از حدمن برفته هوار شده. ما تفرشی داریم به ته سر خو اینا به خو خیمه جور کردیم. به حالت یک دم باد چپو میکنه، یک دم بچه ها ما بذر از اینا. ما نیاز به نون آرد بار زیادی از خودمان بذر خاک دیوال برفته. کل دیگه هم پیچله شده، نی خانه مونده، نی جای مال مونده، نی جای شیشتن مونده. همه خانه ها ما همه به زیر پلاستیک میریم میگیریم، پلاستیکار میاریم زیر ابته و بچه ها ما همه مریض شده، میسوزم، گریه میشم، داد میکشم. ما کور وضعیت دغه دیگه برای این زلزله و خونی کلان وریانسی خراب اسوی. دولت څخه دغه خواهشمند یو چې دا کوچنیان څلور شپې کې موږ برداشت یو. ګر سرنګ کودکان دي دا اوس ناجوړي دي، چې دغه خیمان چې یو خیمه یو شی دغه ته ورکی. ولفتی او جمله جاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي. شیطان بخاندي خو انسان او فرشته. خانه سالم نمونده، اگر کلک خانم بمونده پای خانه برفته، کلا درس پیدا کرده قابل شیشتن. این مردم برای سرپناه و برای اقتصاد هم که این مردم دشت سالم خشک بوده، این مردم از نگاه اقتصادی هم از بین رفته. مشکل ما اینه که ما 115 خانوار در این قریه قلموشک زندگی میکنیم. کلا قلی ما از بین برفته، سرا ما هیچ یک کلکی هم که یک جای معلوم میشه او قابل شیشتن مردم نیست. ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي. ستا په ماتم کې د وطن بورا دې جاړي. هدف ما رساندن پیام همدردی و تسلیت مردم ایران به مردم کشور دوست و همسایه و برادران و خواهران عزیز ما در افغانستان بود. ما در کنار اونها هستیم، ابراز همدردی میکنیم، ناراحتیم از این مصیبتی که بر اونها وارد شده و انشالله دستان یاریگر ما و دلهای ما و تا اونجایی که بضاعت داشته باشد کمکهای ما انشالله مرهمی است برای دردی که بر اونها وارد شده. وظیفه همه ما مسلمان ها این است که به همدیگر کمک کنیم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند مؤمن نیست کسی که سیر بخوابد و همساده‌اش گرسنه باشد. به خصوص در زمانی که مصیبتی برای همساده‌اش پیش بیاد حتما باید به دادش برسد و به او کمک کند. دست پینی توری ماشومان رات و خندویم. دست پینی توری ماشومان رات و خندویم. خدایا د دې وطن غریبي ورځې شپې ژاړي. ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي. اول که زلزله بیامد مور جلوی زخمی جلوی مور زن ما و بچه ها من همه زخمی مال حال زندگی ما هم برای هیچی
وطن غریبی ورځې شپې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي شیطان بخاندي خو انسان او فرشتې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا تم کې د وطن بورا دې ژاړي د سپینې تورې ماشومان راته وخندوي د سپینې تورې ماشومان راته وخندوي خدایا د دې وطن غریبي ورځې شپې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي شیطان بخاندي خو انسان او فرشتې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي د صبر سر گلاب د شنو پلوشا هیلا بویا هر کس هست که به توان خدا را امروز که باید خدمت کنیم و سوم هم ای که ما خودمان باید به خود هم رحم داشته باشیم و به هم شفقت داشته باشیم به هم برادری داشته باشیم د وطن بورا دې ژاړي ستا په ماتم کې د وطن بورا دې ژاړي